ایران د امریکا د برید وروسته د امریکا پر یو پوځي کښتۍ ډرونونه توغولي. ولې امریکا په داسې ایراني کښتۍ برید کوي چې له چین سره تړاو لري؟ ولې ټرمپ دومره بې قراره، اندېښمن او د معاملې لپاره تږی شوی دی؟ ولې ټرمپ دا ادعا کوي چې امریکا ایران ته تر ټولو غوره وړاندیز وړاندې کړی او ایران باید دا وړاندیز په ټیټ سر ومني، کنه نو ایران کې به هیڅ هم پاتې نشي. له بلې خوا د ایران سخت خبردار تر هغه وخت چې امریکا په هرمز تنګي کې خپل محاصره نه وي ختمه کړي، ایران به هیڅ ډول خبرو کې برخه وانخلي. خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده، اوس به ټرمپ څه کوي؟ څنګه به ایران وویریږي؟ څنګه به یې مات کړي او څنګه به یې د خپلې خوښې تسلیمۍ ته اړ کړي؟ دا او داسې نور ډېر مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. که ایران له امریکا سره معامله ونه کړي نو ټول ایران به له منځه یوسو، تباه به یې کړو. دا هغه ګواښونه دي چې ډونالډ ټرمپ کړي دي. خو حیرانونکې خبره دا ده چې د همدې سختو ګواښونو باوجود ایران لا هم دې ته چمتو نه دی چې له امریکا سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. په همدې حال کې د امریکا سمندري ځواکونو د ایران بیرغ لرونکې یوه کښتۍ نیولې ده چې له امله په عمان خلیج او فارس خلیج کې تاوتریخوالی نور هم ډیر شوی دی. ایران اعلان کړی چې د خپلې کښتۍ په وړاندې د امریکایي برید وروسته به سخت او خطرناک ځواب ورکړي. ټرمپ د خپل سوشل ټویټ له لارې نړۍ ته ویلي یوې ایراني بارونکې کښتۍ هڅه وکړه چې زموږ سمندري محاصره ماته کړي، خو پایله یې د هغوی لپاره ښه نه وه. اوس دا کښتۍ د امریکایي سمندري ځواکونو په ولکه کې ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ سنټکام لخوا دا ادعا شوې چې د ایرانی کښتۍ د دوی محاصره ماته کړې وه، نو ځکه یې د کښتۍ د انجن په برخه باندې څو ځله ډزې وکړې او وروسته یې ونیوله. خو بل لور ته ایران دا اقدام سمندري غلا بللې ده. د ایران په وینا امریکا د عمان خلیج کې پر یوې تجارتي ایرانی کښتۍ برید کړی، خپل پوځیان یې ورته ښکته کړي او د کښتۍ د تګ راتګ سیستم یې له کاره غورځولی دی. ایران خبرداری ورکړی موږ به د امریکا د دې سمندري غلا ځواب خامخا ورکوو او غچ به ترې اخلو. د ایران سپاه پاسداران یعنی IRGC سره تړلې خبري اژانس تسنیم دا هم ویلي چې د امریکایي برید وروسته ایران د امریکا پر یو پوځي کښتۍ ډرونونه توغولي دي. دا په دې معنا ده چې ایران یا خو لا د مخه د امریکا پر ضد ځوابي بریدونه پیل کړي یا یې تیاری نیولی دی. د راپورونو له مخې دا ایرانۍ بارونکې کښتۍ له چین څخه ایران ته روانه وه او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چین د ایران ستراتیژیک شریک دی او د ایران نږدې 90% تیل یوازې چین اخلي. نو که اوس امریکا پر داسې کښتۍ برید کوي چې له چین سره تړاو لري، دا ممکن د چین غوسه هم راوپاروي. یعنی حالت دې حد ته رسیدلی چې د امریکا او ایران ترمنځ یو لوی مستقیم ټکر هر وخت رامنځته کیدی شي. کارپوهان وایي چې د ټرمپ ادارې په قصدي ډول دا ایرانی کښتۍ هدف ګرځولې ده تر څو پر ایران فشار زیات کړي او هغه د خبرو میز ته راکش کړي. خو ایران یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګ ولاړ دی او وایي چې د امریکا له ګواښونو، بندیزونو او محاصرې ته به هیڅکله سر ټیټ نه کړي. تېره شپه ټرمپ په څرګندو ټکو وویل که ایران له موږ سره معامله ونه کړي نو موږ به یې ټول هیواد وران کړو. هغه دا هم ویلي چې د ایران ټول برېښنا کوټونه، پلونه او بنسټیز تاسیسات به له منځه یوسي. ټرمپ دا ادعا هم کړې چې امریکا ایران ته تر ټولو غوره وړاندیز وړاندې کړی او ایران باید دا وړاندیز په ټیټ سر ومني، کنه نو ایران کې به هیڅ هم پاتې نشي. خو پوښتنه دا ده، آیا دا همغه ایران نه دی چې د ټرمپ دا ډول ګواښونه یې د 40 ورځنۍ جګړې په مهال بې ارزښته ګرځولي وو؟ اوس وضعیت دې ځای ته رسېدلی چې خپله ټرمپ د ایران سره د معاملې لپاره خپلې استازي ډلې اسلام آباد ته لیږلي دي، خو ایران په ښکاره توګه انکار کړی او خپل پلاوی نه دی لیږلی. د ایران له لورې امریکا ته واضح پیغام ورکړل شوی موږ به هیڅکله د امریکا په شرطونو معامله ونه کړو. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تر هغه وخته چې امریکا په هرمز تنګي کې خپله محاصره نه وي ختمه کړي، ایران به هیڅ ډول خبرو کې برخه وانخلي. یعنی تر دې دمه هیڅ تضمین نشته چې په اسلام آباد کې به دا خبرې ترسره شي کنه. ایران لا هم وایي چې موږ دې غونډې ته چمتو نه یو. بل لور ته داسې ښکاري چې ټرمپ د سخت فشار لاندې راغلی، لکه هغه غل چې غلا یې کړي وي او ځان پاک ثابتوي، خو سترګې او خبرې حل وایي. په همدې حال کې د امریکا مخکنی امنیتي ټیم لا د مخه پاکستان ته رسیدلی. اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، بېلابېلې سیمې ریډ زون اعلان شوي او د غونډې لپاره سرینا هوټل بشپړ تش شوی دی. پولیس، پوځ او حتی
د امریکا ځانګړي امنیتي ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ګډوډي شته چې څوک به راځي. کله ویل کېدل چې جی ډي وانس به راځي، بیا ټرمپ ویل چې نه راځي، وروسته بیا سپینې ماڼۍ ویل چې راځي. خو ستونزه دا ده چې ایران پر ټرمپ هیڅ باور نه لري او دا خبره یې مخکې هم په ښکاره کړې ده. ایران وایي د دې غونډې نه کوم مثبته پایله نشي راوتلی. نو اوس لږ فکر وکړئ، د نړۍ ځان بلل شوی ستر ځواک امریکا د خپلو ګواښونو په زور غواړي ایران مجبوره کړي چې معامله وکړي، خو ایران بیا داسې ولاړ دی لکه یو غر، نه ویریږي، نه شاته کیږي او نه هم سر ټیټوي. دا حالت خپله ښایي چې ټرمپ څومره بېقراره، اندېښمن او د معاملې لپاره تږی شوی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف تېره شپه ناوخته د ایران له ولسمشر مسعود پزشکان سره اوږدې ټلیفوني خبرې وکړې. هغه هڅه وکړه چې ایران قانع کړي او ورته یې وویل چې له امریکا سره معامله کول د ایران په ګټه ده. حتی خپله یې پر ایکس یعنې پخوانی ټویټر لیکلي چې څنګه یې هڅه وکړه ایران د اسلام آباد غونډې ته راضي کړي. شهباز شریف تازه د منځني ختیځ له یو لړ هیوادونو لکه د یونایټډ عربي امارات، قطر او ترکیې څخه راستون شوی و او دا ټول پیغامونه ایران ته رسولي وو، خو بیا هم نتیجه صفر وه. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي سره خبرې کړې وې. راپورونه وایي چې عباس عراقچي د امریکا پر بې باوره چلن او ناعملي شرطونو نیوکه کړې او د غونډې ګډون یې رد کړی. د ایران رسمي خبري اژانس یعنی اسلامیک ریپبلیک نیوز ایجنسی هم ویلي د امریکا لوړې غوښتنې، غیر عملي شرطونه او دوامداره ګواښونه داسې فضا رامنځته کړې چې هیڅ معنا لرونکې خبرې پکې ممکنې نه دي. ایران دا هم ویلي چې امریکا په هرمز تنګي کې د محاصرې په لګولو سره غوربند مات کړی او اوس غواړي ایران د خبرو په نوم د ملامتۍ په لوبه کې راګیر کړي. حتی د امریکا رسنیو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. په یو راپور کې راغلی چې ایران دا غونډه د ټرمپ جال بولي. د ایران اندېښنه دا ده که دوی خبرو ته کینی او د امریکا شرطونه ونه مني نو دا به امریکا ته د برید لپاره پلمه شي. یعنی سناریو داسې ده یا شرطونه ومنئ یا جګړې ته تیار شئ. همدا لامل دی چې ایران داسې ډیر احتیاط کوي او غواړي پاکستان ته د تګ مخکې له امریکا څخه واضح تضمینونه واخلي. خو ستونزه دا ده چې ایران د امریکا پر نیت هیڅ باور نه لري، بلکې د دوکې ویره تر هر څه زیاته ده. د تیرو 3 ورځو را په دې خوا د ایران لوړپوړو چارواکو، که هغه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وي، که د سپاه پاسدارانو قمندانان وي، ټولو په یوه خوله ویلي امریکا دوکه ورکوي او موږ نه غواړو د دې جال ښکار شو. بل لور ته د ټرمپ وضعیت هم ډیر خراب شوی دی. په امریکا کې دننه پراخ مخالفتونه راپورته شوي، لاریونونه، سیاسي نیوکې او د رسنیو سختې تبصرې. ډیری شنونکي وایي ټرمپ په داسې جګړه کې ښکیل شوی چې نه ترې وتلی شي او نه هم پرې برلاسه کیدی شي. ایران د 29 ورځو جګړې پر مهال داسې مقاومت وکړ چې ټرمپ یې سخت اندېښمن کړی دی. اوس د اپریل 22 نیټه نږدې ده، هغه ورځ چې اوربند پای ته رسیږي. ټرمپ غواړي تر دې مخکې ایران د خبرو میز ته راولي او مجبور یې کړي، خو ایران بیا هم نه ټیټیږي. اصلي ستونزه همدا ده، ایران نه غواړي خپل اټومي پروګرام د 20 کلونو لپاره ودروي، نه غواړي خپل غني شوی یورانیم امریکا ته وسپاري. تر څو چې ایران دا شرطونه ونه مني، نړۍ به دا جګړه د امریکا د ناکامۍ په توګه وګوري او ټرمپ ته دا خبره ښه معلومه ده. خو پوښتنه دا ده اوس به ټرمپ څه کوي؟ څنګه به ایران وویروي؟ څنګه به یې مات کړي او څنګه به یې د خپلې خوښې تسلیمۍ ته اړ کړي؟ ځکه چې تر دې مخکې خو یې هر څه ازمایلي، ګواښونه، فشارونه، پوځ، جګړه، خو ایران لا هم ولاړ دی، نه ماتیږي نه تسلیمیږي. یعنی خلاصه داسې ویلی شو اوس وضعیت دې ځای ته رسېدلی چې دواړه لوري د سخت فشار لاندې دي، خو هیڅ یو لوری شاتګ ته تیار نه ښکاري. له یوې خوا امریکا هڅه کوي چې د زور او فشار له لارې ایران د خبرو میز ته راکش کړي او له بلې خوا ایران بیا دا هر څه د سیاسي دام او دوکې پلان ګڼي. د ایران په باور دا ځل خبرې یوازې د سولې لپاره نه دي، بلکې د وخت اخیستو او بیا احتمالي پوځي اقدام لپاره یو بهانه ده. له همدې امله ایران په ښکاره ویلي تر څو چې په هرمز تنګي باندې د امریکا محاصره پای ته نه وي رسېدلې، هیڅ ډول مذاکرات به ونه شي. دا تنګی د نړۍ د تیلو یو له تر ټولو مهمو لارو څخه دی او هر ډول ټکر دلته کولی شي نړیوال اقتصاد ولړزوي. په همدې وخت کې راپورونه وایي امریکا خپل سمندري حضور زیات کړی او د منځنۍ ختیځ لور ته یې نورې جنګي بیړۍ هم لیږلي. خو له بلې خوا
د ایران دفاعي او پوځي تیارنې هم لوړې کچې ته رسیدلې دي. یعنی داسې ښکاري چې دواړه خواوې د فشار لوړې نقطې ته رسیدلې دي. هغه ځای چیرته چې یوه کوچنۍ تېروتنه هم لویه جګړه پیلولی شي. په همدې فضا کې نړیوال بازار هم اندېښمن شوی دی. د تیلو بیې د پورته کېدو په حال کې دي او سوداګریز شرکتونه د احتمالي بحران لپاره پلانونه جوړوي. حتی د سمندر له لارې د بالونکو کښتیو شرکتونه د دې ویرې سره مخ دي چې د هرمز تنګی هره شیبه بندېدی شي. په همدې حال کې د امریکا دننه سیاسي فشار هم زیات شوی دی. ډېری سیاستوال پوښتنه کوي چې آیا دا لاره واقعا د حل لاره ده که نه یوازې د یوې بلې اوږدې جګړې پیل. ټرمپ بیا هڅه کوي چې دا ټول وضعیت د قوي ډیپلوماسۍ په نوم وړاندې کړي، خو حقیقت دا دی چې فشار له هرې خوا زیاتیږي. ایران بیا خپل دریځ تکراروي، موږ د تسلیمېدو لپاره نه بلکې د خپل حق د دفاع لپاره ولاړ یو. اوس پوښتنه یوازې دا ده آیا اسلام آباد کې به واقعا کومه ناسته وشي که نه؟ که دا هم ناکامه شي نو بیا به د راتلونکي سناریو نوم څه وي؟ ځکه اوس ټولې نښې دې ته اشاره کوي چې سیمه د یوې ډېرې خطرناکې مرحلې په درشل کې ده. له یوې خوا امریکا د فشار سیاست ته دوام ورکوي، د ګواښونو، پوځي حضور او د مذاکراتو د شرطونو له لارې هڅه کوي ایران نرم کړي. خو له بلې خوا ایران دا ټول اقدامات د تسلیمۍ د مجبورولو هڅه ګڼي، نه د سولې لار. ایران په ښکاره وایي موږ به د فشار، ګواښ او محاصرې په وړاندې هیڅکله سر ټیټ نه کړو. په همدې فضا کې د اسلام آباد د احتمالي غونډې برخلیک لا هم نامعلوم دی. که څه هم د تیاریو نښې شته، خو د ایران له سخت دریځ او د امریکا له فشار سره دا غونډه لا هم په هوا کې ده. نړیوال شنونکي وایي که دا خبرې ناکامه شي نو بیا به سیمه د داسې بحران په لور لاړه شي چې کنټرول به یې سخت شي. په ځانګړي ډول د هرمز تنګي وضعیت ټوله نړۍ ته اندېښنه ورکړې ده، ځکه دلته هر ډول ټکر کولی شي د تیلو نړیوال بازارونه ګډوډ کړي. په همدې حال کې د چین، روسیې، پاکستان او نورو لوی قدرتونو دریځ هم رول لري، ځکه دا ټول هیوادونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د دې بحران اغیزمن کېدای شي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده آیا دا ټکر به یوازې د فشار او سیاست تر کچې پاتې شي که واقعا به یوه لویه نظامي مقابله وشي؟ ټرمپ هڅه کوي چې د تاریخ په دې حساس پړاو کې ځان د قوي معامله جوړونکي په توګه وړاندې کړي، خو ایران بیا هڅه کوي ځان د نه تسلیمېدونکي ځواک په توګه ثابت کړي او همدلته ټکر رامنځته کیږي د دوو سختو دریځونو ترمنځ چې هیڅ یوې د شاتګ نښه نه ښایي. اوس نړۍ په انتظار کې ده، انتظار د یوې غونډې یا د یوې لویې شخړې او شاید هم د داسې بدلون چې د منځني ختیځ راتلونکی بدل کړي.